کور والا هغه تا ته محتاج او تا ته منتظره ده. کم ته یو نر او تکړه سړی نه یې دغه پلار باندې چې موبایل یې ورته اخیستی و او بې کنټرول یې پرېښي وو. الحمدلله والصلاة والسلام علی سید الانبیا. د دنیا کارونه، روزګارونه، وظیفه، نوکري یا کاروبار، تجارت او بزنس، دا هر څه کوه او دا هر څه یو حده پورې مشکل هم دي. لیکن دا خبره یاد وساته، سړی هغه دی او نر هغه دی چې د هر شي بیلنس وپېژني، د هر شي ځای وپېژني، د کار ستړتیا، ټکاوټ، تکلیف او چې څومره هغې سره سخت مراحل دي هغې یو حده پورې هغه کم کا، هغه یو حده پورې د کاروبار پورې منحصر کو، کاروبار سره یې پرېږده. د ستا د کاروبار ځای، د دکان ځای، د تجارت ځای، کارخانه یا یو دفتر، هغې ځای پورې بعضې پریشانۍ محدودې کا او هغه کور ته مه راننباسه. په کور کې ستا جدا ماحول دی او دنیوي کارونه دا ستا یو ضرورت او جدا ماحول دی. د دنیا د روزګار او د نوکرۍ او د وظیفې او د تجارت پریشانۍ او غمونو د وجې نه خپل کور مه بربادوه. چې کله خپل کور ته راشي نو اوله درجه ستا د والدینو ده. په خپلو والدینو باندې رحم وکړه او د هغوی خدمت وکړه او هغوی ته وخت ورکړه او د هغوی نه تپوس وکړه او هغوی ته مسکۍ او خندا وکړه. خپل غمونه او پریشانۍ ټولې شاتې کا او هغه هېرې که د ځان نه په وخت د میلاوېدو د مور او پلار کې او د ورځې خوږې خاطرې او هغه خبرې چې په والدین په هغې باندې خوشحالېږي هغه ورته مخې ته کښېږده او د هغې بیان ورته وکړه او د هغوی د ضروریاتو د هغوی نه تپوس وکړه. حتی الوسع او حتی الامکان د هغې په پوره کولو کې خپل ځان ستړی کا او هغوی ته خوشحالي ورکړه. او دې پسې دویم ستا بچي دي چې هغوی باندې شفقت او د هغوی دیني تربیت وکړه، د هغوی هغه تربیت چې د هغوی د آخرت سره تعلق ساتي، د سپارې سبق، د مکتب سبق او د هغوی ښه کردار په هغې باندې توجه وکړه. او دې پسې بیا ستا خویندې او ستا کور والا ده او ستا کور والا هغه تا ته محتاج او تا ته منتظره ده، هغې سره په ښایسته تندي باندې میلاو شه. زمونږ په دې پښتنو کې یو عجیبه غوندې ماحول دی، یو عجیبه غوندې سوچ دی. څوک چې د خپلې بیبي حق ادا کوي هغه سره په مینه محبت باندې میلاویږي او خپل ژوند اسانوي. اکثره پښتانه هغه ته وایي دا د اوس دی. نه، د اوس کله هم دا نشي کېدی، دا ظلم دی. او دا هغه حدیث کې که تا ته معلوم وي چې د یوس چاته وایي، دا هغه چاته وایي چې د هغه خوره، د هغه لوره یا د هغه ښځه یا د کور یو بل فرد بې حیایي کوي او خپله حیا خرڅوي، خپل عزت خرڅوي او د شریعت پابند نه وي، هغې ته دیوس ویلی شي. د خپلې ښځې حق په ځان باندې منله، هغې ته توجه ورکوله، دا لوی ظلم دی چې انسان دې ته دیوس وایي. نه، د هر چا حق وپېژنه او حقدار ته خپل حق وسپاره، نو بیا ستا ژوند د سکون کېږي، ستا ژوند د آرام کېږي. نو مقصد د نن ورځ د پیغام دا دی چې کاروباري پریشانیانې، غمونه، ټینشنونه او هغه ستړتیا هغه خپل کور ته مه راوړه. هغه محدود که تر کاره پورې، هغه محدود که تر دکانه پورې، هغه محدود که د خپل د وظیفې او د کار ځي پورې او کور ته په خوشحاله تندي راشه. ښایسته اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه او د الله نه خیر وغواړه او د الله نه برکت وغواړه او د الله نه قناعت وغواړه. اصل شی هغه قناعت دی. اصل شی دا دی چې کوم څه الله تعالی درکړي دي په هغې باندې ځان خوشحاله کړه، هغې ته توجه وکړه. هوښیاران فرمایي هغه نعمتونه چې الله تعالی تا ته درکړي دي په هغې کې خپل سوچ وکړه او د الله نه خیر وغواړه، په هغې کې شکر ادا کړه، الله به درته دغه نعمتونه زیات کړي. امام ابن قیم صاحب فرمایي شکر د موجوده نعمتونو دپاره محافظ دی. الله روغ صحت درکړی، الله مکه که بیمار شي نو بیا الله تعالی یو حده پورې حلال مال درکړی، په دې باندې شکر ادا کا او په هغې کې خپله زندګي بیلنس کا او خپل زندګي پکې برابره کا او د هغې نه فایده واله تر یو حده پورې. ناشکري مه کوه، شکر گزار جوړ شه. نو نعمتونو محافظ شکر دی او کم نعمتونه چې نشته او ستا ورته ضرورت دی نو په شکر سره به الله تعالی هغه تا ته درکوي. د معدوم نعمتونو دپاره وجود شکر دی، جالب شکر دی. نو شکر کې وي 2 فایدې دي، د موجوده نعمتونو محافظه او د نشت نعمتونو شتون په شکر سره کیږي. نو خبره او مقصد او خلاصه د خبرې دا ده
چې کاروباري پریشانې نه هغه د کور محور مه ګرځوه هغه کور کې ځان ته مه رامخې ته کوه د هغې د وجې نه ځان مه پریشانه کوه چې نه د والدینو حق ادا کړی شي نه بچو ته ښه خبره او ښه تربیت وکړی شي او نه د خپلې بیبي په خوشحاله تندي باندې د هغې هرکلی وکړي نه دا ظلم دی دا زیاتی دی کم از کم دا سړیتوب نه دی کم از کم ته یو نر او تکړه سړی نه سړی او به کامل سړی هغه دی چې دنیا کې مشقتونه وکړي تکلیفونه مو وکړي لیکن چې کله هغه د کار جامې وباسي او صفا جامې واچي په کار ده چې هغې سره هر څه ختم شي او یو فرش راشي او هغې کې بیا د دنیا د کار نه علاوه دوه حقوق ځان ته مخې ته کېدي د الله حق د الله عبادت او د خپل اهل او عیاله ښه مسؤلیت او د هغوی ښه پالنه او د هغوی ښه تربیت قو انفسکم و اهلیکم نارا د دغې مطابق او د والدینو باره کې وبالوالدین احسانه هغوی سره احسان خپل بچو څه ښه تربیت هغوی سره د شفقت معامله او د هغوی په آخرت باندې فکرمند کېدل هغوی ته ښه تربیت کوله د فتنو دور دی هسې نه چې د موبایل د وجې نه د هغوی غلط تربیت وشي د هغوی ذهنونه غلط لاړ نشي ځکه نن سبا د سوشل میډیا دور دی او انګریز هم سوشل میډیا دې دپاره راویستې ده یو مقصد پکې د هغوی دا دی اگر چې دې کې فایدې هم ډېرې دي چې ستا د بچو غلط تربیت وکړي او ستا بچي ګمراه کړي نو ته به خپل بچو خیال ساتي لحاظ به ساتي ورکه موبایل لاس کې ورکه لیکن د ښه استعمال طریقې مو ورته وښایه د هغوی نګراني وکړه هسې نه چې د هغوی دنیا او آخرت خراب نشي دغه بچیان یو ورځ داسې په دوی راځي چې دوی غټېږي او که دوی دا وخت نن ضایع کړی وي نو سبا به په دغه پلار باندې چې موبایل یې ورته اخیستی و او بې کنټرول یې پرېښي او ډب یې نه ورکړې ځکه چې ډب نه نو هلته ادب نه نو دا بیا سبا تا پسې بد رد وي او ستا نه به ګیلې کوي لہذا سختیو کې خپلو بچو سره لیکن یو حده پورې او په ښه نیت باندې الله تعالی دې وکړي چې به دې خبرو تاسو پوه شي